هغوی سره مې جرګه وکړله. دا جرګه مې چې رخصت کړی چې دفتر ته راغلم چې په ما باندې ډز صاحب شروع سو. خدای تعالی زه وساتلم. دا خبره ته کوم چې دې نه وېرېږم. تر ټولو ویره په دې کې ده چې دا د عدالت پله چې خدای تعالی د ما په لاس کې راکړې ده څنګه وکړم. د دې نه وېرېږم چې سبا ته بیا زما نه په هغه دنیا کې پوښتنه ونیسي چې دې پله ته دې لږ درنه کړله که دې پله ته دې لږ درنه کړله. بیا به زه تاسې پکتیا او د ټول افغانستان جرګې خدای تعالی مخې ته د اشر په ورځ وړاندې کړم. که چا بیا د ما نه پوښتنه هلته کېدله چې کېږي چې هغه یتیم پلار دغسې له منځه لاړ. ما بله ورځ اعلان وکړل چې 25 نفره شهیدان دي او 150 نفر زخمیان دي. اوس د شهیدانو شمېر 95 ته ورسېده. د چی خاطر نه چې تر خاوره لاندې وو، تر کوټو لاندې وو او تر تیږو لاندې وو. او دغه سړی چې د دې خاوره لاندې وو نجیبه تا په ده باندې هېڅ رحم نه ونه کړ. تا د ده حق ونه غوښتلو او په هغه چا باندې چې جرګه درته د سپین ږیرو ناست وو او دا حال یې بنا کړلو زه یې بمباردولم، قدرت یې غوښتلو. دا منظر درته یم چې ما څه خیل ورته پیشنهاد وکړو چې راسه د ما په چوکۍ کښېنه. زه یې بمباردولم، ښې کولو. په پلوخیشتي یې څاک درلوده. وهابیانو ته یې ثبوت ورکولو چې زه پلوخیشتي نه منم، جومات ورانوم. په جادې میوند یې څاک درلوده، په شارنو یې څاک درلوده. په مسکینو خلکو شفاخانو ته ورغلم، په مسکینو خلکو ومې زړل. سړی راته ولاړ دی، دی پړسېدلی دی دومره او عملیاتو ته ورنږدې دی. دا راته یایي چې زه ستا ګریوان ته لاس اچوم، ستا ګریوان ته. زه وایم چې ته حق لرې زما ګریوان ته لاس واچوه. وایي د چیش دپاره لاس ته راچوم چې د ما پسې وایي مه ګرځه. 80,000 روپیو خاطر مې یوه کراچۍ اخیستلې وه او د مسو سامانونه مې خرڅول. هغه رانه له منځه لاړل. زه خپل اولادونو ته څه شي ورسوم د خوراک دپاره؟ څه شي ورسوم؟ زاړې ورته که نه یې زاړې ده، دا راته ووایه هغه څه ګناه درلوده. نو بیا مې وویلې چې 3 چندانه 4 چندانه د عمره ورته ورکړي چې هر څه یې موږ امکانات. د دغه نه زه یېرېږم، د دغه نه چې دا عدالت تله د ما نه خرابه نیسي. چاته به مې جزا کمه ورکړي، چاته به مې جزا زیاته ورکړي. دا تر ټولو لوی مسؤلیت دی. هغوی صاحب اعترافات وکړه د انفجاراتو. بیا مو دا کلتوري برخه ونیوله. دویم صاحب اعترافات وکړل. بالاخره پلان روښانه سو. پلان چې شی دی د ګورګورینیانو اوله کودتا تاسو ته یې پلان دا دی په دغه ورځ چې دوی خپل کودتا سرته رسوي، دا غونډونه د اطرافو څخه حمله کړي زموږ په قطاعاتو او په هغه باندې په فرقو په دې خبرو باندې په قوتونو باندې. په عین حال کې په مرکز کې په ټولو مختلفو ځایونو کې انفجارات منځته راځي. د هغه نه خطرناکه خبره دا ده چې د دافع اواد څه بطریې موجودې دي، لکه په خیرآباد کې، په مرنجان کې او شرارات کې. دلته دوی هوایي راکټونو په وسیله باندې حملې او هغه څوک چې به د دوی سره په قطاعاتو کې ملګري دي هغه هم اقدامات کوي او کودتا به نتیجې ته ورسېږي. مجبوره سو چې هغه کسان چې په دې بطریو کې دي، په دې پوستو کې، په دې غرونو باندې دا راټول کړو، دا مو ونیول. هغوی هم اعترافات وکړل. و چې تحقیق مخته ځي، جنرالانو په ارتباط باندې اعترافات شروع شو.
ما سره د دې چې موجود د فاصله ده د شورای انقلابي فیصله ده ما د وخت هم نه ده عین د هغه وخت نه ده چې خدمات اطلاعات دولتي امنیت دولتي حق لري هغه څوک چې مجرم دی خاین دی یا ضد دولت او ضد انقلاب دی هغه ونیسي بیا وروسته یې هغه مرجع ته اطلاع ورکړي. ما ورته وویل چې یعقوبي صاحب لاړ شه تڼۍ ته کښېنه ورته ووایه چې داسې خبره ده څه وکړو. دی ورته لاړو ورسره کښېناستېد خبرې ورسره وکړلې. دا نو د جنرالانو تر سطح نه یو رسېدلي تر ډګروال پورې رسېدلي یو. دی پرې خوشحاله سو ویل چې وینیسئ دروغ تاسو ته نه یم خوشحاله سو صاحب مړۍ ورکړله غرمه یعقوبي ته خوشحاله راغی یعقوبي چې تڼي صاحب خو داسې ښه همکارۍ راسره وکړې ښه تاسې د ژوندي اوسئ ځئ خپل کارونه سرته ورسوئ. 10 ورځې چې تحقیق انکشاف وکړو جنرالانو ته ورسېدو تلیفون مې پورته کړلو چې ملګری تڼی ګوره ملګری تڼی وایم شاهنواز نه وایم تڼی زما وجود دی زما ملګری دی زه د هغه اولاد یم. اوس د هغوی قسم تاسو ته کم چې د دوی جرګه راغله د پکتیا څخه د تڼیو او په موږ کې څه تېر سول. نو ما ورته ویل ملګری تڼی یعقوبي مې در ولېږه دا هغه لحظه ده چې قاطع باجرأته او مصممانه تصمیم ونیسه او ما ته بیرته اطمینان راکړه وایي ته خاطرجمه ورسره ولېږه یعقوبي مې ور ولېږلو په تلیفون کې مې نورې خبرې ورته ونه کړلې دغه 3-4 جملې مې ورته وویلې کلمې. دی ورغی نیم ساعت تېر سو یو ساعت تېر سو یو نیم ساعت وروسته زنګ راغی پورته کوم د ده د دفتر څخه یعقوبي ما ته وایي چې والا د څو جنرالانو نومان مې چې واخیستل ده دومره هغه ونه کړله دا د ولی شاه نوم مې چې واخیست ده ویلې چې دا زه نه منم. مالچینې منې څکي وی نه نیسو دا چې نه دی تصمیم نه نیسي نه هم نه راته وایي چې که نه راته ووایي مالې ترې پوښتنه وکړه ورکه تلیفون ګوشه که وایي نه زه نزاکت له مخې دی خبرې نه کړي ګوشه که نه اخلي. نو مالې خیر ووایي چې څه وکړو وایي دی د تصمیم ونیسو مالې خیر زه به تصمیم ونیسو ما تصمیم ونیول چې ټول ونیسي ومونیول د ده په خوښه سبا ته دی راغی هغه ته هره ورځ موږ نظامي قرارګاه لرو جنګ دی پر مخ ځي په قرارګاه کې راسره کېناستېده هغه خپل وظایف مو واخیستل عادي چې هره ورځ سره کېنو چې کله راوتلو نورو ته م رخصت ورکړلو درته مې ویل چې راځه ملګری تڼۍ چې اوسط موتاق کېنو. نو ملګری تڼۍ مې راوغوښتل ورسره کېناستم مالې ملګری تڼۍ زما خو توقع دا وه چې پرون مې سړی در ولېږه یعقوبي وزیر د امنیت دولتي او درته ومې ویلې چې تا نه تصمیم غواړم قاطع تا باید دا تلیفون ګوشه که راپورته کړی او ما ته دې ویلي وی چې ملګری نجیب یو کال د سره لاړم په جنګونو کې د سره ودرېدم ملګری نجیب تا چې راته ویلې چې لاړ شه په خوست کې کښېنه د راکټونو